إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله رب العالمين ذات په مخامخ باندې چې موږ تاسو کومه به حیايي کړو څومره بے شرمي او څومره بے ادبي چې د رب العالمین په مخامخ باندې موږ تاسو شریک کړي دا او لګیایو نو دا یو داسې سړی کا چې هغه عقل په ځای باندې نه دماغ خرابي او پاله ایمان نه راوړي دا هغه خلک چې پاله باندې ایمان راوړي د په نمونه باندې د په صفاتونو باندې د په نمونه په صفاتونو کې دغه نوم شته چې نوم خو ذاتی نوم الله دی صفاتونو میا بصیر او ستیر او خبیر دی چې موږ تاسو اینی موږ تاسو نه خبردار دی موږ تاسو باندې بیا پردې راچي ایمان موږ تاسو ګور راوړای خو خلم راوړای په زړه کې ایمان نه راوړای او نن په زړه کې د الله رب العالمین په ذات باندې صحیح تصدیق کړای چې الله پاکم له ما ګوري الله د حیا والا ذات ته رب العالمین ذات نه حیا پکار ده خو موږ تاسو د رب العالمین ذات نه حیا و نه کړه رب العالمین موږ تاسو ونشرمیدو رب العالمین د خاطر موږ تاسو یو ګناه کار پر نه خو چې دا غونه مزیک شي چې وښ نه دا کار نه کړم په دې باندې الله پاک مانه خپکږي والله ما ګوري ځوانانم لګي قرار فلمونه ګوري د يهودو او نصاراو چې څومره د سيسيري دا په فلمونو کې پرتی یو د سيسا او یو طریقه جوړه کا بیا غیله فلم نوم ورکا غیله یو ډرامي نوم ورکا پاره کې په نام نهاد مسلمانان می وې دا د افغانستان دم دی دا د افغانستان دم ده د اکټر دی په فلمو کې کار کا دا ډراماګر دی
دا پاکستاني مسلمان دی په نامه تش مسلمان د يهودو د نسواراو چې د څومره طریقې دي دا څومره سازشونه دي دا په فلمو دا په ډرامو کې پراته دي دا ډراما ځان له خندېدو خبرې نه چې وی چې او تو خاندا دا خو خندا خبره کړې ده دې کې ستاد قرآني کریم نه نفرت د علماو د نیکانو نه نفرت د خو خلکو نفرت د دیندار خلکو نفرت په نوم ګيري والا وتا ته بیا ناپوه ښکارا کوي په نوم ګيري والا وتا ته کمکل ښکارا کوي په نوم اسلام والا وتا ته تنگ نظر ښکارا کوي د اسلام او د الله د دین خبره چې کا وتا ته تنگ نظر ښکارا کوي او دې تاسو لږ یو ژوندۍ مثال درکوم دنن سبا حالاتو کې ګورا کچرته یو سړی لګي سندري اوري بل چاته سندري ورړی او ته خبر او ته ټول خلکو ته داسې تعجبي غوندې ښکارا کوي چې یا سندري منی کې مړه سندري خدا اوس خبر نه ده خو چې د دماغ غذا ده دروغ غذا ده الله نو کله الله د دین خبره کړي خلکو ته تنگ نظر ښکارا کوي تور ته نه پوي ښکارا کوي کمپیوټري نو ته ښکارا کوي نن سبا وخت خو کمپیوټري وخت دی کاس چې دغه وخت کې ستا دا خله کې چې دا کومه ژبه ده چې دا ګونګای کې دی په دغه خبره باندې د الله دین خبرې سپکاوي د الله دین خبره چې هر قسم ګناګار سره ته کم تر اخله ځکه دا خبره د الله او د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د الله د دین خبره خو دا سره ته چې ګیرو برته دواړه د خیل تر معنی ځکه چې دا خبره د بل چا یو زناکار شراب خور خچرته کا د الله او د الله د رسول خبره او صحیح حقیقت او د کتاب د مزن غړنګي ګېډی نه غړنګي نو یقینا دا خبره بیا منی او خبره ته بیا وګ نیسی اگر چې دا شخص ډیر کمزور دی دا شخص به ډیر ګناګاری دا انسان به ډیر ګناګاری خدا خبره د الله او د رسول صلی الله علیه و آله وسلم موږ خبره دا کړه چې موږ لګیایو د الله نه غیر لګیو د الله رب العالمین په مخامخ باندې بی ادبی شروع کړي دا فلمونه او ته ګورو ډرامې او ته ګورو ټول ورځ خنداګانی دا خنداګانی دا کومه خندا چې موږ وکړه که تیز غاښ سره وکړه که ټیټ غاښ دا الله پاک په خپل کرامن کاتبین ملائکو باندې ولي کړه دا کوم سترګې شتا په کوم شی باندې ولګي که پردې خورمور ته دا وکاته که فلم ته دا وکاته که ډرامې ته دا وکاته که هر شي ته دا وکاته دا الله رب العالمین ولید یو ګناه یو انسان کا او بل انسان یو ګوري په دې باندې څومره خپه کېږي د انسان دا ګناه زما غولي دا به مبشر می دا به خلکو ته وي او الله رب العالمین زموږ استاد دا ګناهونه ګوري سره په زړه کې داسې شرم او حیا را نغلا چرته خپم نشي الله رب العالمین موږ ولید وي دا داسې خبرې چې والله چې یو مسلمان مؤمن چې یقیني د الله رب العالمین نه یریدونکو انسان دی په دې باندې د زړه غوڅګي دی خبرو باندې د زړه سورې کوي خو ناولې زړه باور باندې تو سورې شي چې په ګناهونو باندې تک تور شوی هغه زړه باور باندې تو سورې شي په دې خبرو باندې دا خبرې خو عقل مندو لپاره دی هغه خلقو لپاره دی چې کوم خلقو الله رب العالمین سره محبت دی دا هغه خلقو لپاره دا خبرې نه چې په خله باندې اس ایمان راوړی دی او په زړه کې ور باندې صحیح یقین نه دی کړی او لګیا دی رب العالمین په مخامخ باندې لګیا دی د الله په دینونو په صفاتونو باندې اسه په خله ایمان راوړی دی خله باندې چې الله لې مایني سره ډېر مسلمانان د دې خبرې پتم نه چې الله پاک لې مایني خو ګور الله پاک موږ تاسو ګوري سره د لیدلو موږ تاسو سره الله پاک ستیر ذات دی ستیر کوم ذات یې کوي چې موږ تاسو باندې پردې چي اره ګنام چې وکړه بس په دې باندې پردا واچولا چا ور باندې واچولا الله رب العالمین ذات ور باندې واچولا خدغه پردې به الله پاک تر لری کا دا کومي پردې ور باندې لګیدلی دا به الله رب العالمین تر لری کا او بس حساب کتاب ور باندې شروع کا او داستا کتاب برا واخلی او ستا ملائکو ته وی چراوړه کتاب راوړه
په سترګو چې لیدلې دایم راوړې په دې وګونې چې لیدلې دایم راوړې ورځ چې کړې دي ځواني کې چې کړې دي بوډاتو کې چې کړې او اقتدار سره حکومت سره په دې کې چې کړې خلک ډیر زورولي کلیږي زوري انصاف کړې کوم عمل کړې تاسو راوړې نو بس د الله رب العالمین په مخامخ باندې به یو حال جوړي زموږ استاد به ډیر بد حالي ګوره او داسې حال به می چې ګوره دا خلو کې یو مسلمانې چې پټيږي څوک لکه او څوک ډیر زموږ استاد باندې با داخلي ګوره دومره اندازې ته رسیدلی چې په سونه غزونو باندې وزن کو استاد د خلانه د سر نه پسې کې ډوب خو به اسمي خو په سونه غزه به د خپل خلا د ډنډ کې به دومره ګور ډوبي والله دا خبره حقیقت د تکړه ځکه چې څومره قدر ګناه انسان کړي موږ پر خلا کې ډوبي زموږ ګناهونه دومره اندازې باندې دي خو اندازې دی الله رب العالمین په مخامخ باندې بے حیايي اندازې بے حیايي او اندازې د الله رب العالمین په مخامخ باندې دښمنی یو معصوم یو انسان الله په مخامخ باندې موږ تاسو ګورا یو معصوم نه معصوم نه حیا کړو یو انسان نه حیا کړو خدای الله رب العالمین نه حیا نه کړو مطلب دا معصوم حیا موږ ته حیا ښکارا کوي خدای الله حیا موږ ته حیا نه ښکارا کوي یو دو کسانو درې کسانو نه حیا کړو خدای الله رب العالمین نه حیا نه کړو دغه دو درې کسانو حیا موږ ته حیا ښکارا کوي دغه شرم موږ ته شرم ښکارا کوي او د الله رب العالمین دغه شرم موږ ته شرم نه ښکارا کوي چې الله رب العالمین په مخامخ باندې بے شرمی کړو بے ادبی کړو ظلمونه شریک کړي د الله رب العالمین په مخامخ باندې دی خبرې لنه موږ تاسو چرته تصور او فکر هم درمي چرته وکنه الله څومره خسته الله څومره صبرناک الله یقینا چې موږ تاسو ته صبر کا حلیم ذات دی خو دې سره به موږ تاسو باندې دا پردې مچي خدا پردې به قیامت ورځ بیا ګور راځي لري کوي دا ځنه چې په دې خبره باندې مغرور شوی چې مړه بس الله پاک غفور رحیم دی بس الله پاک غفور رحیم دی نو بیا خو با په يهودو نو سوارا باندې چې دا په کورو باندې ورننه وزي او کورو کې دنه خبر ابر کا بس دغه خلکو بارم بیا رحمان او رحیم دی کنه دا بوتانو ته سجدي لګي بیا دغه پارم بیا رحمان او رحیم دی ځان له خو بیا تا پر نه بیا به دغه خلک هم الله په بخي دا الله قانون دا الله قانون دا دی چې تا په خپل اعمال باندې بخي په خپل اعمال باندې به جنت لدرومي او رحمان او رحیم ذات دغه دی چې طالب کې کوم کمای او زیاتای شوی دغه به علاقه ګرځي بخي او داسم کولای شي چې بغیر د حساب د کتاب نه د بوزي الله پاک د موږ تاسو هغه خلکو کې راولي خورونو دا خبره یاد کړئ دا خبره ځان سره ګورولي کې چې الله په مخامخ باندې موږ تاسو به انتها به ادبي به انتها انتها نشته دا الله قدر والله کدومره قدر موږ کړی یو ماشوم قدر دا یو ماشوم عزت دی یو ماشوم روح دی یو ماشوم یاره موږ په زړه کې شته خو رب العالمین ذات یاره موږ تاسو په خپل زړه کې ګور نشته والله چې انداز خبره دغه بچوله په زور باندې موبایلونه په خپل بچوله خپل پیسې ولور کو په خپل پیسو باندې حلاک اول الله پیسې نه را سره الله پاک سوالونه کوي الله مال روپے او حلال روپے چې بیا راکا بیا خپل بچی ور باندې بربادو قسم په الله چې په دغه سندرو کې خیر وي مونږ ته الله یې ویل دا سندره واوره والله که په دې سندرو کې خیر شته والله که دې فلمو لیدلو کې خیر شته قسم په الله که په غیبتونو په دغه شینو کې خیر شته خیر وای پکې مونږ ته رب العالمین ذات رحمان او رحیم ذات او رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم مبارک مونږ ته یې وای چې دغه ګنده کارونه وکړي دا ګنده والله چې دا فلمونه والله چې ګنده دا تاسو نو دا لډوګانی او دغه بیا حیايي دا والله چې ګنده ګوره که ګند نه وای مونږ ته الله پاک دې شي نه مونږ به الله پاک باندې کړي نه وای چې منی کړي یو ګند دی الله مونږ داس شي ته ورپریدي چې هغه کې خیر هغه شي ته ورپریدي دا هغه شي حکم را تکا چې کوم شي کې مونږ استاد
سکونی راته آرامي خوشاله کګو اخرت هم په خیسته کګي د دنیا کې چې موږ الله پاک پیدا کړی د غیبتونو د غلاجو لپاره نو پیدا کړی دا پردیس مکه راولي سا او ظلمونه وکړه دا ګوره د عبادت وخت دی په دې کې الله یادول دي دې کې ځان لکه ناستل دي وبالله تعالى التوفيق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بعض خلق اعوذ بنه او دلته عین را درمی اعوذ او ذال به بلکې زیبم نه بعض خلک چې اعوذ زال دلته بلکې زینه را اعوذ او دا ذال چې صحیح ادا کوي دا کوم رقم صحیح ادا کوي اعوذ دا چې کله دا ژبې څوکه راواخلې ژبې سر او دا داړې مخامخ پاس غاښونه چې کوم دي ثنایه علیا او تیل کوي دې سره وجنګای اعوذ نو بیا ذال ادا کوي ژبې څوکه به راواخلې او دا داړې پاس کوم غاښونه وي دغه سره بیا ولګای اعوذ بیا به ذال صحیح تر ادا کوي د ذال مخرج دغه دی اعوذ بالله اعوذ بنه اعوذ بس چیرې رقم یې رقم یې پرې دی ډېر رقمونو باندې بیل کېږي بس ما سره چې زوتوي دغه سره زوت کړای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بدا من الشیطان الرجیم ان شاء الله نو سره بس دا اعوذ بالله اعوذ بالله دا لکه سبق دې لپاره یو چې استاسو دماغ مور باندې خلاصي صحیح ازدم کړی کې پی کورس کې ټول د تعالی په مدد سره تیرو مالک څنګه سي ارما خستان فلزبان شپږ بجې باندې شریکږي او قنا عذاب النار پورې کوي خو موږ داسې یو چې دا یو ټکی کتا سو زده کړه یقینا د منځونه ډېر خويند مېندوم نزدا او سړوم نزدا اس دا خويند مېند موږ ډېر یادو خو ډېر سړوم نزدا نو کله یو ټکی ځان سره شپې زوتا وای ورځ ځان سره زوتا وای دا موږ بمزده شي کنياز د کوي خپل نقصان هم دی خو دالک سبق دې لپاره یو چې دا څومره لګي او مرخص د کوي اعوذ بالله اعوذ عین اعوذ بالله پناوالم زو په الله باندې د چانا من شیطان الرجیم د شیطان رټل شي وینا اعوذ بالله په مانځه کې څو پیریو چې اعوذ بالله پناوالم په الله باندې یا الله تعالی پناه راکړي یا الله تعالی عزت راکړي یا الله ته شرم پردا و یا وساته او بیا درونو باباګان نه غواړو یا دره بابا تر ورسېږي دا شرک کلمه بل چا نه ماده ای فلان کیا بابا تر ورسېږي مازی کی روزانه یو چې یا الله پتا پوری پناه نسما اعوذ بالله پناه غواړم په الله باندې روزانه یو چې یا الله پتا باندې ز پناه غواړم او بیا د هغه باوجودم دا شرکی کلمه یو په دې باندې ایمان تازه کول پکار دي څوک دا خبر اوکا دا الله نه غیر به بل چا باندې پناه نه نیسي ځکه بل څوک پناه نشي ورکولای یک او زورور ذات پناه ورکړي اعوذ بالله پناه غواړم ز په الله باندې د شیطان رټل شي وینا شیطان زموږ استاد ډېر غړ دښمن دی لوی دښمنم دی خو بس یې دښمن دی نو سره چا را لري راس په ځاندلم نه دی چې له دښمن دی دا کافر کوي دا يهودي کوي دا نسواري کوي دا نسی کوي د جوړي دا تا سينه غواړي چې ته په دې مسلمانۍ کې تعالی پاک ته قرار سجده ولګي قرار منځ کړي بس په زړه او په اینه کې الله پاک را لاچولې غټ امتحان دی او دې امتحان کې بیا راځي چې دا شیطان د دشمن دی نو په دې باندې چې پناه غواړي په ما باندې غواړي
پناه بس په الله باندې غواړو چې الله په دغه شیطان باندې غلبه راته نصیب کړي، دی را باندې غالب نه کړي. خدا یاد لرئ چې نن را باندې دی غالب شوی دی. د شیطانانو ورونو چې دا کوم عکسونه دي او دا کوم ډرامې دي او دا کوم فلمونه دي دا ولګورو، دا د شیطانانو بچي او دا شیطانی کارونو والا شیطانانو سره کینو، خو علماو سره نه کینو. خپل مانځه باندې دی باندې شرمګو چې الله رب العالمین په مخامخ باندې دا وران مونږ زیاده دی خبره نه موږ تاسو حیا نه درنی چې الله پاکم دا مونږ بلازما غاوري او دا مونږ به صحیح کړم. خو انسان لږ وردرمو یو 15 کسانو لس کسانو منځ کې دیرو رنگ بیا زیړي ما معنی چې موږ ما اورا شرماګم او دا الله نه شرمېږي. اعوذ بالله یو انسان چې صحیح الله پاک په ژوندۍ کنه صحیح الله پاک به چې راوړل دا ټول دنیا انسانان راوړل دي، ټول دنیا انسانانو مخ کې تویرو مدار پر وخاندي د دې په مخامخ ته به شرم شمه دي ټول خلکو ته پته ولګي. خو الله رب العالمین اسما غاوري یو قوي او زورور ذات یوري دا ټول انسانان د الله رب العالمین مخامخ ماین شي. زماله دیری والا زمون دی جمعه ته غازمون دا مولوی صاحب زمون دا قاری صاحب زمون دا مشر دا رور ما دې ته به مستیر کوم خیر دې ته پته ولګي الله ته پته ده. انسانان د الله رب العالمین مخامخ شي بیا وصی الله په ځای سید خپل الله پاک په ځان ده بیا به ارچا ته کې نه دوست تبم کې نه دښمن تبم کې نه خپل موږ به بیا وته تیرې شي. ما موږ کې فرق دی راشه د موږ را نه واورل د موږ مې صحیح شي خپل الله ته د خپل رب ته د موږ یا خپل الله نه له حیام نه کړم دا خبره مسره دي زړه لم لري درمي چې الله پاک دې زما موږ موري. اعوذ بالله پناه واړم ز په الله باندې. اعوذ غال اعوذ بالله اعوذ بالله. ډیر خلک وایي چې دا قاریانو وندي دي مولایانو وندي سبق او د موږ نشو یلای زموږ ژبه درنی بعد دین د پاره بیا الله پاک د مولایانو قاریان پیدا کړي بس ته د دنیا خبرو غیبتون لا پیدا کړي او د دین د پاره به صرف د مولایان پیدا شوي نو دا قاریان به پیدا شوي. ستاسو خبره مقصد خدا داسې چې ستوري کې زدا سه نشمایلای لکه کوم رقمه دا مولا او دا قاری نو دا قران به صرف دی مولا او قاری لراغلی دا مونږ چې صحیح یي دی مولا خو د مور په ګډه کې نه زده کړی دی قاری خو د مور په ګډه کې نه زده کړی خو خواري کړي تکلیف یې استلا دی سر مغزي اور باندې خو غولي دا شیطانی سړی دا وسوسې سړی دی دماغ کې شیطان ناسي او په زړه کې شیطان ناسي یو دوټ کې مونږ وی بیا سره 1500 خبره دروغ او رښتیا سره یو ځای کا ها هوی جوړ کړی اسی اگر مګوته خوخی د الله نه حیا پکار دا د الله رب العالمین به حیاي نه پکار لکه موږ تاسو څومره د الله رب العالمین به حیاي وکړه قسم الله په دې خبر موږ تاسو ګوره نخلاص یو انسان صحیح انسان یو انسان ډنګر نه یو غوي او کچر نه اغه نه خبره باندې پوهیږي العاقل تکفیه الاشاره او دماغ خراب او محبت د دنیا په زړه کې او د الله نه حیا په زړه کې نه او د الله مینه دې په خپل زړه کې نه بس اسی په خپل مسلمانی دا بس لګي ولکه څنګه سي حالات دي دا کوم حالات چې دي الله موږ تاسو باندې دا ظالمان مسلط کړي دي د خپل مسلمانان ظالمان کافران ظالمان دا را باندې مسلط دي دا زموږ استاد د اعمال وجدا عملونه چې صحیح شي دا ټول به تختی الله پاک بخکول حاکمان راولي خو خلق به الله پاک موږ تاسو باندې حاکمان کا عملونه چې صحیح شي هیڅ مشکل نشته ان شاء الله اعمال صحیح کېده پکار دي اعمال څنګه صحیح کېږي دا الله یې رب زړه کې راشي دا یا الله یې څنګه په زړه کې را درمي دا الله رب العالمین تصور وکړي دا علم تصور یې وکړي
الله رب العالمین په مخامخ موږ تاسو بے حیاي شریک کړی ده کنه انسان نه حیا کړو انسان نه شرمګو د انسان په مخامخ ظلم نه کړو د انسان په مخامخ زیاتې نه کړو خو الله رب العالمین په مخامخ یې کړو توس دې خبرې ته سوچ وکړه چې موږ تاسو د الله نه حیا والایو کړه الله رب العالمین په مخامخ بے حیاي کړو د الله حیا مونږ ته حیا نه ښکارا کوي د الله عزت مونږ ته عزت نه ښکارا کوي د الله قدر دغه د ځان له لاسته ام الله پاک یاد دی شته ځان له مونږ ام قرار باندې مونږ چې په مخامخ شي ام قرار باندې مونږ کې دا د منافق مونږ دی چې ځان له مونږ کا ډبډوبې شوري کړي چې خلکو په مخامخ او په جماعت کې مونږ کا په دیره کې جمع کانو قرار باندې لګي چې خلکو ته ګوري قرار باندې مونږ دا د منافق مونږ دی یراؤن الناس خلکو ته قرباني ځانو کې بار عمل باندې په مخامخ باندې د انسانانو باندې اوسېلی کول چې زموږ د الله نه یراګم او ځان د الله رب العالمین هیڅ حیا او قدر نه کول وبالله تعالى التوفيق